سلام علیکم راځو موږ د MS Word یو بل ویډیو ته. په دې ویډیو کې موږ راځو د ریسنت کمانډ ان فایل منیو کې مطالعه کوو. ریسنت کمانډ په کوم منیو کې؟ په فایل منیو کې. راځو موږ یو MS Word یو نوی فایل اخلو. چې MS Word راغی موږ سره راځو موږ د کې فایل منیو کې انفو او ریسنت چې د موږ ګوره فایل منیو کې موږ سره ریسنت څه لپاره یوز کیږي دا موږ وایو. راځو موږ وایو چې ریسنت کمانډ از یوزډ ټو اوپن MRU فایل. MRU فایل څه ته وایي؟ MRU means most recent used file. هغه چې مطلب ډېر مخکې د یوز کړي. څنګه؟ لکه ګوره زه وایم راځم د MS Word کې دې کې لیکل کوم څه ده منیو کې راځم چې کومه د چې د ریسنت کنټرول A کنټرول A مطلب سلیکټ کړه او دې نه لږ سایز ورکړه چې کوم مینس راوړه او بولډ کا کلر چینج کا. راځم دې کې لیکل کوم is equal to RAND او دومره لاین کو پراګراف کوم انټر کوم سره سیده دا موږ ګور لیکلو پټو سیده چې موږ دا لیکلو پټ ګور موږ دومره لیکلو پټو سیده موږ سره اورا شې دې نه چې کا سیو کا دا موږ سره چې سیو ځکه چې موږ ډایرکټ اوپن کړو د ډاکومنټ دا موږ سره ګور ډایرکټ سیو شو. اوس موږ یو نه زه یو نوی ډاکومنټ خلاصوم چې دې ځای نوی ډاکومنټ خلاصوم دې کوم چې کومه فایل ته رسوم فایل کې ریسنت MRU فایل موږ خلاص کړو مطلب چې لږ مخکې یوز کړی ګور نیم مایکروسافټ ورډ ته وایي مخکې خلاص کړو دا خلاص کړو سره ګور هغه هم د ریسنت باره کې مطلب کوم معلومات شول هغه موږ سره خلاصي. همدارنګه موږ ګور فایل منیو کې راځم ګور ریسنت کې ګور دا نو ټول چی دا ټول ما خلاص کړی په دې هغه کې سره باندې لږ وخت وکړي ریسنت ټایم کې خلاص موږ ګور زم شي دا different هم save copy open سیده دا هغه ټاپک چې موږ مخکې کړي سیده ګوره ټول دې کې موږ سره موجود دي. راځم ګوره موږ سره بل څه شی ده بل موږ سره ګوره دلته دغلته چې یو نښه ورکېږي چې pin this item to the list دغه ایټم کوم چې دا موږ سره یو لیست کېټ کړي که چېرې دا موږ ډېر ډول ګوره دې باندې رایټ کلیک اوپن کا مطلب دغه فایل موږ ته اوپن کړو دا فایل اوپن کړي که چېرې غواړئ ریسنټ کې راشي دغه فایل موږ چې موږ سره دې لیست کې واچوه لیست کې ولې واچوم ځکه چې مطلب دا ډیلیټ کول زه نه غواړم که چېرې کلیر کول غواړئ ګوره راشئ رایټ کلیک ریموو فرام لیست کا کوم شي هغه موږ سره ریموو شي ګوره دا ډیلیټ ریموو کوم څه ده دا چې DF او دا چې دې په نوم چې لیکل شوی چې کوم دا زه ریموو کول غواړم فایل منیو ریسنټ کې رایټ کلیک کې ریموو فرام لیست چېرې ګوره کلیر unpinned documents ګوره مطلب پین ډاکومنټ موږ سره چې کلیر کوي نه کوم چې موږ سره پین دي که چېرې انپین دي موږ سره هغه شي چې هغه ټول کلیر کېږي موږ سره ریسنټ کې رایټ کلیک او چې ګوره کلیر unpinned documents مطلب دا ټول ډاکومنټس شي دي موږ سره ګوره پین شوي نه دي چېرې پین کول غواړئ ګوره دې باندې کلیک کړه همدارنګه دې باندې رایټ کلیک چې کا پین ټو لیست ګوره موږ سره بل هم لیست کې پین شو چېرې دا بیرته انپین کول غواړئ ګوره دې ځای انپین کړه همدارنګه که چېرې انپین کول غواړئ رایټ کلیک او انپین فرام لیست دا راځو موږ بل څه ګوره موږ سره یو کویک اکسس this number of recent documents کویک اکسس ورته پیدا کول غواړئ چې مطلب ان فایل منیو کې هم موږ سره شي د انفو نه وروسته دې باندې کلیک کړه ګوره څو دانې پکار دي یو دانه ماته پکار ګوره دا ولینې موږ سره شي دا انسرټ شي ګوره 2 دانې 3 4 5 6 7 8 څومره چې غواړئ هغه ټول شي دلته سره انسرټ شي هم ځل نه موږ شي دا موږ ته مخ یا وی هي سیده او 3 دانې سره موږ ته وخی سیده 3 دانې موږ ته کېږي دا اوس چې دا موږ سره هغه څیونه دي کوم څیونه چې تا د پروګرام نه خلاص کړي دي سیده دا هم پین کولی او انپین کولی شي همدارنګه ټول هم شي ګورئ کلیر کولی شي ګوره دا ټول کلیر کوم سیده کلیر انپینډ پلیسز دا ګوره ټول کلیر کړئ یس ټول به شي دا سره کلیر شي همدارنګه ریکورډ انسیف ډاکومنټس هغه مطلب مخکې ویلې ګوره انفو کې مطلب هغه ډاکومنټ چې موږ له اچانک بند شوي یا یو دم بند شوي هغه چې دې ځای نه اوپن کولی شي ډایرکټ خرڅ ګوره دې نه بس نیو به مطلب یو اوږد ټاپک ته سیده چې دې نه وروسته ویډیو کې به یې ووایو والسلام.